بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى ويجي والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة كم خلق چې صبر کوي د الله د رضا لټولو لپاره واقاموا الصلاة د منځونو پابندي کوي وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية او کم مال چې الله ورکړي دا غینه خرچه کوي په پټه او بخکاره ويدرؤون بالحسنة السيئة او کچرته ګناه دی شنو په ګناه پسې نیکی کوي چې دا ګناه ختم شي اولئک لهم عقبى الدار الله سبحانه وتعالى بدوی له یو خسته کور ورکي هغه کور څه دی جنات عدن يدخلونها جنتونه هغه جنتونه چې هغه به نعمتونه ولي او همیشه پاتې کیدونکي جنتونه دوی بوته نه نوځي ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم او کم چې دوی په مشرانو کې په پلارانو او نیکونو کې کم نیکان خلک دی هغه به سره نه نوځي او د دوی بیبیانې د دوی خاوندان د دوی اولاد د ټول به نه نوځي والملائكة يدخلون عليهم من كل باب الله په هر دروازه باندې د ملائکه زی او راننوزي وزيبا او راننوزي او وي بس سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار سلامونه بیا چې دا خو د ملائکه سلامونه دي جنتیانو ته خودی ته کو کې دی الله سبحانه وتعالى په قران کې وایي سلام قولا من رب رحيم یو بل الله تربنم سلامه چولې کی هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا